د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. د کندوز رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونه او نیکی هیله مو هر کله کوم. پام راړم د کندوز رادیو د دې سات مهم او وروستۍ خبرونه ته. نن شنبه د لړمې عقرب 19 نیټه ده چې د 2023 کال د نومبر له 9 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي در ته عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ملي پراختیا شرکت رئیس د غوري سیمنټو له فابریکې څخه لیدنه وکړه. د ټولګټو وزارت معین د ګډو هیوادونو د ریلي ترانسپورت شورا په یوه اتیاومه غونډه کې ګډون وکړ. اداري مرستیال ټول هیوادوال باید د ځمکنۍ بشپړتیا او د اسلامي نظام دفاع لپاره متحد شي. او جاپان د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کنفرانس کوربه‌توب کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملي پراختیا شرکت رئیس د غوري سیمنټونو له فابریکې څخه لیدنه وکړه. د ملي پراختیا شرکت عمومي اجرایوي رئیس عبدالرحمن عطاش په بغلان کې د غوري سیمنټونو له فابریکې څخه لیدنه کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلی چې عبدالرحمن عطاش د دې لیدنې پر مهال د غوري سیمنټونو فابریکې له تاریخي او اقتصادي اړخه د هیواد یوه ستره زیربنا بللې او مسؤلینو ته د سیمنټونو د کیفیت او تولید د لا ښه کولو په اړه لارښوونې کړې دي. د غوري سیمنټونو فابریکه اوس مهال په 40 ساعتونو کې 600 ټنه سیمنټ تولیدوي او شاوخوا 200 کسان ته په مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړې ده. د ټولګټو وزارت معین د ګډو هیوادونو د ریلي ترانسپورت شورا په یوه اتیاومه غونډه کې ګډون وکړ. د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې معین مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د ګډو هیوادونو د ریلي ترانسپورت شورا په یوه اتیاومه غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند ښار کې ترسره شوې ګډون کړی دی. د ټولګټو وزارت د رسنیز دفتر د معلوماتو له مخې د یادې غونډې په بهیر کې د افغانستان د ریل پټلۍ په چارو کې د نړیوالې همکارۍ د راجلبولو او د ریل پټلۍ او ټکنالوژۍ د بنسټیزې پراختیا په اړه خبرې شوې دي. اداري مرستیال ټول هیوادوال باید د ځمکنۍ بشپړتیا او د اسلامي نظام دفاع لپاره متحد شي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د اهل تشیع له یو شمېر متنفذینو او مشرانو سره کتلي دي. د ارګ په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې اسدالله سعادتي د نورو باسازیتوب خبرې کړي او د سراسري امنیت پر تامین د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ په هیواد کې د ثبات او آرامۍ پیاوړتیا لپاره د هیوادوالو هڅې اړینې بللې دي. او وروستی خبر دا چې جاپان د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کنفرانس کوربه‌توب کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر معین مولوي عتیق الله عزیزی نن په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشا کورومیا سره او د هغه له مرستیال سره په کتنه کې د جاپان او افغانستان ترمنځ تاریخي او فرهنګي اړیکې نه هېرېدونکې بللې دي. په دې کتنه کې مولوي عتیق الله عزیزی ویلي دي جاپان د افغانستان د تاریخي ابداتو په رغونه کې زیاتې هڅې کړي او له ګڼو رغنیزو پروژو څخه مالي ملاتړ کړی دی چې د هغه د ستاینې او قدردانۍ ترڅنګ هیله لرو د افغانستان د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې او ملاتړ په برخه کې هم پراخه ونډه واخلي. دا د دې مهال